سلامونه. نوروز عمر امید ما دغه یوه پوښتنه راځي وایي چېرې هغه خلک کډوال چې خپل وطن ته ستنېږي هغوی سره کومه نغدي مرسته شته او که نه او که وي څومره ده. بالکل هغه خلک چې پیوار کارډ لري په هر کارډ باندې پی کس ته چې د نغدي مرسته 2000 افغانۍ دي او د دې نه علاوه د کور د ضرورت ځینه سامان چې په ډیر تعداد کې وي هغه هم ورکول کیږي او ورسره میاشتنی راشن د کور خرڅ یا راشن چې دی هغه هم ورته ورکول کیږي او د دې نه علاوه یو سیم کارت ورکول کیږي چې بیا به په هغه سیم کارت باندې تاسو سره رابطه کیږي د یو ان ایچ سی آر د ادارې لخوا او د بررسۍ چې کومه اداره ده هغه به ستاسې کور ته د پوښتنې دپاره درځي. ستاسې ټوله ډیټا یا ټول دغه به راجمع کوي چې تاسو څومره فامیل تعداد دی او د هغې فامیل تعداد په مطابق به تاسو سره هره میاشت د خوراکي توکو نوره مرسته هم کیږي او په وروستیو کې آخري کې به بیا داسې کار هم کیږي که چېرته کوم افغان ستون شوی مهاجر هلته خپل کاروبار شروع کوي نو هغوی دپاره به 1,00,000 افغانۍ مرسته کیږي د کاروبار په نوم باندې یا د کاروبار دپاره به هغوی ته 1,00,000 روپۍ مرسته هلته ورکوي خو هغه وروستۍ خبرې دي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.